د اوبو په اړه 15 حیرانوونکې خبرې چې باور به مو نشي. اوبه نه یوازې دا چې تنده ماتوي بلکې د بدن روغتیا لپاره ډېرې حیرانوونکې ګټې لري. راځئ دا 15 په زړه پورې معلومات در سره واورئ. اول، اوبه د مغز لپاره داسې دي لکه د موټر لپاره تیل. مغز نږدې 80% له اوبو جوړ دی. که مو بدن ته کافي اوبه ونه رسیږي نو تمرکز مو خرابیږي، مغز مو کمزوری کیږي او حتی سرخوږی هم پیدا کوئ. نو که غواړئ مغز مو تیز کار وکړي اوبه مه هیروئ. دوهم، اوبه د ځینو ناروغیو مخه نیسي. کافي اندازه اوبه بدن له ډېرو خطرناکو ناروغیو لکه د مفصلونو درد، د زړه ناروغي او ان سرطان څخه ژغوري. اوبه د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي او زهري مواد له بدنه باسي. دریم، که وزن مو ډېر وي اوبو ته مخه کوي. اوبه هیڅ ډول کالوري نه لري، لوږه راکموي او د بدن میتابولیزم لوړوي. که وزن کموئ نو ډېرې اوبه وڅښئ. څلورم، اوبه د خولې او غاښونو باډیګارډ دی. اوبه د خولې بکتریاوې مینځي، د غاښونو د خرابېدو مخه نیسي او د خولې لعاب یا لاړې زیاتوي. د خولې لعاب تیزابونه له منځه وړي او د خولې بد بوی لرې کوي. پنځم، ډېرې اوبه څښل هم زیان لري. که د بدن ضرورت څخه زیاتې اوبه وڅښئ د بدن سودیم راکمیږي چې د سر درد، بېهوښۍ او حتی د ناڅاپي حملو سبب ګرځېدلی شي. د عادي کسانو لپاره معمولا په ورځ کې د 8 څخه تر 10 ګیلاسونو یا د 2 څخه تر 2.5 لیټر اوبو پورې سپارښتنه کیږي. که دا معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه مو حتما په کمنټ کې ولیکئ. همدارنګه پښتو فټنس ته سره حتما فالو کړئ.